زما عزتمندو محترم قاریان صاحبانو علماء کرام و مشرانو الله پاک دې دا ختم قبول منظور کی او موږ تاسو څومره چې حاضر یو الله تعالی دې دا زموږ استادو د پاره د جهنم نه د ازادۍ ذریعہ وګرځي او الله پاک دې عظیم میاشت او عظیم کتاب په خاطر موږ تاسو ټول جنتیان کی تاسو وي امين د روزي ډیره مقدسه میاشت ده او ډیر لوی مقام لري امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله علیه لیکلی دي چې په کال کې 12 میاشتې دي او د 12 میاشتې د ټولو کې مشره میاشت اوچته میاشت لوی میاشت د روزي میاشت د رمضان او دا نور یولس میاشتې چې برکتی کیږي او د انوارو نه ډکیږي د خیر نه ډکیږي دا یې د پاره لاره او مین ګیټ د رمضان میاشت ده چې د روزي میاشت چا په پرهیز کې تیره کا احتیاط کې تیره کا په مونځ او تراوو کې پابندي وکړله پرهیز دی ګناه نه وکړه نو دا نور یولس میاشتې به د خیر او د برکت نه ډېرې زیاتې ډکې وي او که خدا نه خواسته په دې میاشت کې مې احتیاط نه کوي او دې میاشت کې د خدای نه یاره نه کوي او د الله پاک بندګي نه کوي نو د دې نه علاوه میاشتو کې بیا څه وکړي دې میاشت کې خو ځکه هر څه اسان دي چې یو خو غټ غټ شیطانان تړلی شوي دي مونږه نیکو کارونو ته څه نه پرېږدي شیطان نو دا غټ غټ شیطانان تړلی شوي او د سمندر کې غورځولی شوي او نفس کوم زموږ یو دشمن دی هغه د روزي سره کمزوری کېږي خواهشات کمزوري کېږي د روزي سره او د جهنم دروازې ټولې بندې شوي تاسو وی الحمدلله او د جنت دروازې ټوله میاشت کولې شوي ټوله میاشت د جنت دروازې کولو شوي او سړی چې یو فرض کوي که نه یو فرض دا او یو فرض حسابېږي سبحان الله او چې یو نیک کار کوي که ذکر یې که تلاوت یې که صدقه یې که بل ښه کار یې نو د نفل ثواب یې د فرض عمره دی مفتی عبدالسلام چاټګامي صاحب رحمت الله علیه د دې بنګال یو ډېر ښه عالم و کراچۍ کې یو اداره کې مشر مفتی و نیو ټاون کې ډېر ښه لیکل کوي هغه لیکلي د رمضان باره کې چې دې حدیث ته تاسو وګورئ چې فرض او یو فرض حسابي لکه تا د سحر منځ وکړو که نه 2 رکعاته دومره ثواب دی وشو لکه او یا ورځې چې تا د سحر منځ کړی وي ماسپښین دې منځ وکړو ثواب خو دې وشو غاړه دې خلاصه شوه خو الله صمد بادشاه دی که نه په دې میاشت کې په دې یو ماسپښین تا ته د اویاو ماسپښینو د مونځ ثواب درکوي او چې نفل وکړي لکه 2 رکعاته نفل دې وکړه ثواب یې داسې دی لکه 2 رکعاته فرض چې دي کړي 4 رکعاته نفل دې وکړه ثواب یې داسې دی اجر یې داسې دی لکه 4 رکعاته فرض چې دي کړي د قرآن شریف تلاوت دی وکړه نفلی کار دی داسې ثواب دی وشه لکه فرضي قرائت چې دي کړي فرضي قرائت هغه یا فرض مانځه کې چې ویلې کېږي نو په ټولو ثوابونو کې زیات ثواب د هغه قرائت دی چې فرض مانځه کې ویلې شوي 1 روپۍ دې مثلا خیرات کړه دومره ثواب دی وشه لکه زکات کې چې دي ورکړي مثلا وایم 100 روپۍ دې صدقه کړي نو لکه 100 روپۍ چې دې زکات کې ورکړي فرض یو ځل دی درود شریف وې مولانا لیکي لکه تا چې فرض درود شریف وې فرض درود شریف دا نه چې په عمر کې یو ځل درود شریف ویل لازم او فرض دی
د دې میاشتې دا درود شریف دومره قیمتي دی، دا ذکر دومره قیمتي دی، دا صدقه او خیرات دومره قیمتي دی، دا تلاوت او نفل دومره قیمتي دي. د دې کعبه یو امام یو خبره لیکلې ده چې کله د روزې اخیره لس ورځې شي روانې دي، الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي، نو دې کې یو شپه د ليله القدر ورته وایي. ا د زرو میاشتو نه غوره ده. زر میاشتې تقریبا 2 کاله خوشا جوړي. په هغه شپه چې څوک عبادت کوي، تراویح کوي، منځ کوي، سهار ماسخوتن، داسې ثواب به وشو لکه زر میاشتې چې په عبادت کې تیری کړي. نو یو ډېره خبره لیکلې ده، وی دا چې اخیره لس ورځې شي که نه، نو هر ماښام لږ لږ خیرات کوه، مور له ورکوه، ښځې له ورکوه. تاسو خاصې د ښځو ډېر ښه منئ که نه، بیبي ورته وایي، د مور نه مني د ښځې مني. روژې ماتې کې هم ښځې له بیا څه جیب کې راځي، مور له نه راځي. او دا ډېره لکان ښځې ته یې سیچو صاحب وایي. څه ورته وایي؟ ټول وایي سیچو صاحب ورته وایي. مور نه پېژني، خدای دې رحم وکړي. دا بدقسمتي ده. یاد ساته، کنز المال کې حدیث دی چې یو سړی د مور قبر له لاړ شي یا د پلار قبر له لاړ شي، په کوم ورځ چې لاړه، خصوصا چې د جمعې په ورځ لاړ شي، او دی ورته سورت یاسین ووایي، د دې سورت یاسین د یو ټکي په عوض کې الله دته مغفرت ورکوي. څو ټکي پکې دومره ګناهونه معاف کوي. مور کې خیر ډېر دی که ښځه کې دی خیر ډېر دی. د ښځې خپل ځای دی، موږ د ښځو دښمني نه کوو، نه تاسو ته وایو چې لرګی او بسې راوالي، خو مور موري. یا یو سړی د پلار قبر ته لاړ شي یا د مور قبر ته، اسې لاړو سورت یاسین نه ورځي، لکه ځان چې والی بس اسې ښه سړی دی، نه سبق یې نه دی ویلی، چې روزې له نه ځي، جومات کې استاد سره نه کښېني، او نور اسې ښه سړی دی. دی د مور قبر له لاړو یا د پلار یا د دواړو، دومره ثواب به وشو لکه د قبول شوی عمره. مور کې دومره مقام دی. مشکات کې حدیث دی، او دا کنز الایمان کې بشته دی، مسند احمد کې بشته دی، چې یو سړی د جمعې په ورځ یا په بل ورځ د مور قبر له لاړ شي یا د پلار یا د دواړو، زیارت یو کې دعا ورته وکړي، الله د دې بچي د 15 کالو صغیره ګناه معاف کړي. دا د مور او پلار مقام دی. حدیث کې راغلی دی چې تبعی د هغه چا لره چې د مور یا پلار یا دواړه بوډا عمومي او د هغې په خدمت باندې په الله ځان ونه بخي. او تبعی د هلاکت د هغه چا لره چې په هغه باندې د روژې میاشت راشي او د روغ رمټي او په دې کې د داسې نیک کار ونه کړي چې الله د مغفرت فیصله ونه کړي. او تبعید او هلاکت د هغه سړي لره چې یو مجلس کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نوم محمد تستول وای صلی الله علیه وسلم وای محمد دا ازده کوي. ډېر خلک وایي محمد، نه سو کوئی محمد، دواړه صحیح نه دي. صحیح داسې دی محمد ټول وایي، ښه په اوچت اواز یې وایي محمد صلی الله علیه وسلم. د نبی علیہ السلام مبارک نوم ووري او د کم از کم صلی الله علیه و آله وسلم. زما عزتمندو دا ډېره د خیر او د برکت میاشت دی. دومره لوی خیر دی دې میاشت کې چې احادیثو کې راغلي دي چې دې میاشت کې جهنم کې اور مړ وي، مکمل مړ وي. امام سعودي صاحب دا رایه ده. په کال کې بله میاشت کې داسې مقام نشته دی. او روزېدار چې ودی دا خوب یې عبادت دی. چې ودی که نه نو دام نیکي ده، ځکه چې روزه خو د سهار نه تر ماښامه ده که نه، نو که خوب کې یومې روزه ده او که ویښه کې یومې روزه ده. او داسې لیکي د عالمان چې دې پښمني له راپاسي او پیزار پخپو کوي،
نو پیزار مت دعا کوي تراویح ډیر لوی کار دی اعتکاف او مثال د ليله القدر عبادت او ذکر او ترجمه او تفسیر او سیروزه او خ مجلس دا خو ډیر لوی کار دی چې اسم ګرځي را ګرځي چې ګناه نه کوي دا د عبادت کې شمار لکی دروجدار اډو کی دا د الله پاکي بیانې او د الله پیغمبر فرمای الصوم جنہ روزه ډال دی د جهنم د اور روزه کې دومره زور دی چې د جهنم اور تنبي ته سبحان الله مسلمان کې څومره طاقت دی چې ستا پر روزه باندې د جهنم اور تنبي ته معلومات د دینو چې روزه کې څومره زور دی نن زموږ ډیر ځوانان ما بل ورځم دا خبر وکړه ډیر خلک اوس روزي نه نيسي دي پښتنو کې نه نيسي په خوا صرف تاسو به یو خلک یادولو یغیر روزي نشي نه نيسي پنجابیات به یادول اوس دلته ستاسو کلی کې ستاسو محله کې دا ستنه وی چې په فټونو تنوي روزي بخوري سپینګيري باباګان کمزوري روزي نشي په کټ پراته وي دا به غیرتی ده چې د ټول کور روزي او زمانه سخت بیمارانی او دا نوې نسل چې کوم راغله دی فرضونه احتیاط نه کوي سو کوئی نسوار ته تنګيګم وی نسوار نشم پرې خو دی پکې سو کوئی چې و د تیمه سو په یو بل مردار بوټي باندې وروړي دی الله دې زموږ استاد خلې پاکي وساتي او هغه ته د خدای د نیکو هدایت وکي الله دې په رحم وکي موږ تاسو ټول باندې افرز پری دوستانو زموږ د روزي ډېر آساني دي ولی صرف د خوراک ټیم بدل شوی دی نورم د کوجی عمر خوراک بلکې دغه نه زیات خوراک مونږ د روزه کې کوو تاسو چې پښمنه او کیسه دی خیال دی پاسانه پاسې دې شي د زیانه بیا تا بازي کسان دومره مالو خېږي صحیح ده نو دا د سار د چیو پځې شو صحیح غرمه روټه نه خوري د ماخام لګرا مخ کې شو نو صرف ټیم ټیبل بدل دی نور خو خوراک ته وکي ډیر بیماران د شوګر بیماران دي چې پرهیز نه کوي خدای پاکي خساتي چیندخ تو ګور شپږ میاشتې نه هر تیرولې شي انسان کا کته د الله پر 2 غنټې 3 غنټې نه هر نشي تیرولې په جمی کې تاسو چیندخان ویني ګرځي نه ګرځي چرته زوړ دیوال سپړه د خټي لاندې چیندخان روزي دا سخوري کم سٹور نور پسې خوراک زی اپ میاشتو نهاره تیرې او زه ته مسلمانانو د الله حکم د پاره 2-3 غنټې مونږ چې کوم پښمنه کړی کنه نو 3 بجو پوری 2 بجو پوری خپ مزه مونږ را رسي د سیده کنه دا خانو د سلور نه دی خو د روزه سلور 15 شپږ سلور غنټې کزا تقریبا ګې 3 نیمه غنټې اصل کزا سلور غنټې نو سړی مسلمان وي او د الله د مینې داویدارم وي او دومره د الله د پاره دی لګ نشي تیرولې دا مار په جمی کې سخوري مار سلګړې راخوره کو خوري نو خوري وا ان په میاشتو نهاره تیرې اخو مړ نشو یاد ساتئ دوستانو دا د الله فرض دی دي کې مونږ ته اختیار نشته چې سړی سخت بیمار روزه نشو نیولې بالکل وختي د اجازه سترسته به قضا وروړي یا مسافر پښمنی کې وته تکلیف وروږي ماتي کې تکلیف وزان لو فل حال د اجازه ست نه دی نسی او قضا به وروړي چې کور تراشي به نسی معاف نه ده یو سړی ما تراغه سو وخت کې وایزه روزي نشم نیولې مې ولی نشي نیولې ما ته تاسو اغلې شو ما ته څه مسله چې ته روزي نشي نیولې خو هر ځانه به ورکم کنه هغه دې فدی ته جرمانه ویله جرمانه نوم نه ورځي ما نه ته هر ځانه او جرمانه ولی ورکې څه چل دی پتا خو روزه فرض ده عزت ته کېږي مې ګردو باندې لاس کې خو وې دار کې چی ته کېږي مې روزه وې دي ته
چې ته کې تګې شي وږې شي لږ زیړ شي لږ سړی په عذاب شي دا ولګه د روزي چې تا ما برداشت کړه د میدان محشر د ولګې نه دی بیا الله ساتي دنیا کې چې د تند په روزه کې برداشت کړه میدان محشر کې به نه تګې کې احادیثو کې راغلي دي چې کله قیامت شي د حشر میدان قائم شي د عرش د سوري لاندې به یو غټ دسترخوان خور شي او ځینې خلکو ته وایي چې راځئ پې هغوی به رامنډې کړي لکه د ماشومان چې سکول نه چوټي شي په خوشحالۍ رامنډه کړي د دسترخوان باندې به راغونډ شي او خوراکونه به کوي نه به د عملنامې نه خبري چې ګس طرف څه ته وي او ښي طرف څه ته وي نه به د پولیسرات غم وسري نه به د حساب کتاب غم وسري او خوراکونه به کوي ځینې نور خلک به وایي چې دا کوم بېغمه مخلوق دی مونږ په خولو کې ډوبیو تکلیف ته یره ده او دې دسترخوان کې سر ورکړی دی او خوراکونه کوي دا څوک دي دا پیغمبران دي دا شهیدان دي دا نور اولیاء الله دي ورته به وویلی چې دا هغه خلک دي چې دوی د روجې په میاشت کې فرض روجې نیولې وي دا الله دپاره یې لږه برداشت کړې وه تندې برداشت کړې وه او الله ډېر غیرتي بادشاه دی نن د هغې ولږې نه دی ساتي د تندې نه ساتي زما عزتمندو روژه ډېر اهم شی دی د دې په برکت سره الله تعالی د هر روژې ماتي په وخت کې د هر روژې ماتي په وخت کې ما ته ګورئ ما ته زما اواز خو تاسو اورئ که نه ډېره ښه ده د هر روژې ماتي په وخت کې 15,000 جهنمیان الله د جهنم د اور نه آزادوي تاسو وایئ سبحان الله د هر روژې ماتي په وخت کې الله 15,000 هغه خلک چې څوک په عذاب کې وي مخکې نه مړي شوي په عذاب کې الله تعالی یې د عذاب نه خلاصوي او چې بیا کله اخیری روژه راشي د اختر شپی نو په یو ځل په دې اخیری روژه باندې الله تعالی د دې نهشتو یا د 13 شپو مجموعه چې دا 15,000 د هرې ورځې حساب کې او جمع کې څو دي جوړېږي په یو ځای الله دومره جهنمیان د جهنم د اور نه آزادوي موسی علیه السلام د الله سره خبرې کولې کلیم الله دا عجیبه خبرې وي چې د هر طرف نه به आवाज راتلو سمت او طرف معلوم نو موسی علیه السلام د الله نیازبین پیغمبر نو دې کې بار څنګه خبرې دي دواړو کولې منځ کې فرشته نه وه برای راست د الله پاک او د موسی علیه السلام خبرې به کېدې یو ځل موسی علیه السلام الله پاک ته په دې خبرو کې عرض کوي چې یا الله ما له خو تا ډېره لویه مرتبه راکړې ده ډېر لوی مقام دې راکړی وګوره زه ته خبرې کوو او منځ کې تا فرشته نه ده مقرر کړې برای راست ما سره خبرې کې یا الله دا دې ډېر لوی مقام راکړی دی دا مره لوی مقام به دې بل چاله نه ورکړی الله پاک ورته فرمیل او موسی علیه السلام په دې موجوده زمانه کې چې تا ته کوم رتبه ملو ده کوم مقام ملو دی دومره لوی مقام بل چاته ملو نه دی خو وروستو زمانه کې به زما یو پیغمبر راځي د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم هغه آخري رسول دی د هغه نه بعد دنیا ته بل پیغمبر نه راځي نه ورته ضرورت شته نو د هغه په امت کې ما په هغې باندې یو میاشت روژه فرض کړې ده د رمضان هغه مسلمانان چې د دې رمضان د میاشتې روژه ونیسي نو دغه روژهدار ډېر اوچت مقام لري ای موسی علیه السلام ته اوس ما سره خبرې کې او برای راست ما سره خبرې کې خو زما او ستا منځ کې او یا زره د نور پردې دي او یا زره حجابات دي د نور د هغې نه هغه اړه زه تا سره خبرې کوم خو د آخر زمانې مسلمان د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم امتی چې د روژې د میاشتې روژه ونیسي او د روژې ماتې تکینې او وږې شوي تږې شوي او هر څه ورته پراته وي خو ماښام نه راغلی د خوراک نه کوي زما د حکم په انتظاري
دغه وخت کې دا بنده دا روزهدار ما ته دومره رانږدې وي چې زما او د ده په منځ کې یوه پرده هم نه وي هغه ما ته ډېر رانږدې دی دا زمونږ او ستاسو مقام دی اوس ستا خوښه ده چې ته دا خپله روژه دې ځای ته رارسې چې الله تا ته ما ته څومره مقام پې راکوي او که خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي د نفس او د خواهش او د ماحول مني او دا مفتو کې رحم مفتو کې فضل هغه د لاسه ورکو الله دې نه کړي دوستانو یو عالم لیکلی دی یو مجوسی و مجوسی دا هغه سړی وي چې د اور عبادت کوي کافر دی په بازار کې روانو په لاره کې د روجې میاشت وه د هغه یو زلمی زوی و خوراک یې کو نو دا سړی ورته غوسه شو ورته وایي دا وګوره دا ډول خلک روجې نیولې ده مسلمانان دي دا انسانان دي دوی به څوک اوږي وي څوک به تږي وي او ته د دوی مخکې خوراکونه کې نو ستا دا خوراک خو ډډې تم کېږي ولې دا انسانان کړی بعضې سړي کې الله یو تمیز پیدا کړی وي دا و کافر خو تمیز پکې و الله دې موږ تاسو کې تمیز پیدا کړي تمیز ډېر ښه شی دی جماعت هم دا دیوال دی د حجرې هم دیوال دی جماعت هم په ځمکه وي حجره هم په ځمکه وي خو تمیز به کې که به نه کې دام طرف ته دام طرف ته دام طرف ته او قبلم طرف ته تمیز به کې که نه کې دې طرف ته ته مچازې کولی شي خپې غځولی شي نشي غځولی لاړې توکلی شي نشي توکلی دا تمیز دی بوډاګان ټول بوډاګان هر بوډا به احترام کوي خو خپل پلار چې سپینګیری دي د هغه تمیز به کوي ډېر هغه حق زیات په دې خبرو پوهېږئ دوستانو دا ټول ځمکې دي خو د جومات د ځمکه د مقبرې ځمکه د هغې به تمیز کوي مقبره کې به خوراک نه کوي مقبره کې به نسوار نه اچي سرګټ به نه څکي موبایل به نه چلی هلته دوی سره زړه سختېږي سړی د قبر نه غافله کېږي تمیز ډېر ښه شی دی بهرحال هغه سړي کې تمیز و مجوسي هغه هلک ډډې ته شو او د پلار خاطر به پکې و نو بس غږ یې ورته ونه کړ دا سړی بیمار شو څه وخت بعد په خپل کور کې ځان له پروت دی ځان سره سوچ کوي چې په مجوسیت کې د زندگی تیره کسې دله درکړه اسلام ښه دین دی چا دعوت نه دی ورکړی چا ورته نصیحت نه دی کړی ځان سره په خپله دا خبرې کوي راشه دا کلمه ووایه د مسلمانانو او دا لږ وخت دی دا دې کې تیر کا په خپله وی لا اله الا الله محمد رسول الله تاسو ټول وایئ خو چاته واسره وایئ چې تا ته چا ووایي کلمه تیره که نو دا په کلمه کې فرض دي چې ته به وایې کلمه تیره زه تاسو ټول ته کلمه تیره کوي انشاءالله ماشاءالله چې چا یو ځل کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله 4,000 نیکۍ ورته ملو شو نو تاسو 3 ځله ویل دې کې خو ډېر وزن دی الله دې موږ تاسو دې قدردان کړي لیکي چې دا سړی ځان سره دا خبرې کوي او کلمه وویله د کور څوک هم ته خبر نه دي ګاونډ هم ته څوک خبر نه دی او اسلام کې داخل شو تاسو وی الحمدلله مسلمان شو څو ورځې بعد وفات شو چې وفات شو د ده په ګاونډ کې یو ښه سړی اوسېدو په خوب کې صحیح کو چې جنت کې وګرځي او ډېر ښکلی جنت یې دی او ډېر مزېدار ځای کې دی ورته وایي یا لکه زما خوب غلط دی او که بله څه خبره ده وایي ولې ته خو کافر مجوسی او الله جنت په کافرو حرام کړی دی نو دلته ته څه کې وایي نه زه ټیک ته چې مخکې مجوسی وم خو دنیا نه چې راغلی مسلمان راغلی او الله ما ته د ایمان سرمایه را نصیب کړې وه وایي دا څنګه
و یو ځل د روجې میاشت وه په لار روانم نو زما زلمیز وي په بازار کې ښکاره خوراک کو وی ما هغه ودګه ومې رټه چې د دې روجې لږ خاطر وکړه او دا ټیک ته چې مونږ مجوس یو مونږ به دې ته فرض نه وایو خو دا مسلمانان هم انسانان دي چې ته د دې مخکې خوراک کوې نو دا په عذابېږي وی زما دا خبر الله ته خوښه وه چې ما د روجې عزت ادب ساتلی و د مرګ نه مخکې الله ما ته کلمه نصیب کړله او د دنیا نه مسلمان راغلی یم چې یو کافر ته د روجې په احترام باندې الله داسې مقام ورکوي مسلمان ته به نه ورکوي مسلمان خو د الله دوست دی خو د ځان خیرن کړی دی د ځان قیمت دته نه دی معلوم نو ستاسو خدمت کې عرض کوم چې دا څو ورځې پاتې دي کوشش وکړئ چې په اعتکاف کې کښېنئ په کور کې زنانه هم اعتکاف ته کښېنوئ جومات کې هم کښېنئ سیروزي له لاړ شئ تبلیغ والا سره کښېنئ په مسجد کې علما درس کې هغې کې کښېنئ دا به قیمتي شي بله زندگی زمونږ تېره شوه او روان وخت پته نه لګي نو که چېرته کې مونږ او تاسو ځان سره څه نه څه د عمل سرمایه جمع کړو نو انشاءالله چې دا به زمونږ په کار راشي او که خدای مکه د نور ورځو په شانتي په غرمه را پاسي او د چا خبره مثال په طور وی ګنده کونه ګرځي که نه وی ګنده خلک دا بېلمازه خلک نو هغې بیا څه فایده نشته دوستانو ستاسو خدمت کې عرض کومه تراویح به کوئ ښه پابندۍ سره او 20 رکعته به کوئ تراویح څو رکعته دي ټول ووایې 20 نه ګوره کمې تراویح نشته ښه او که نه ډېر خطره ده ما خوا دې خوا ځکه اوکته شي بل څوک پکې نه راغلي بل به راته وایي چې روجې 15 شوې سرپرایز به درکړي سرپرایز به درکړي تاسو خوشحالېږئ دی ته زوړ امام نه سم مو نه ویلې زوړ امام امام زمونږ امام اعظم ابو حنیفه صاحب صحیح او تراویح څو دي بعضې خلک وایي 20 رکعته تراویح نشته ولې نشته چې ته نه کې روژه هم نشته ته مه کوه که صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 رکعته تراویح کړي دي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 رکعتا والوتر مصنف د ابن ابي شيبه کې حدیث دی مصنف د عبدالرزاق کې حدیث دی سنن کبرا د بهقي حدیث راوړی دی پوهیږي که نه پوهیږي حافظ ابن حجر تلخیص الحبیر کې حدیث دی کړی پیغمبر علیه السلام 20 رکعته تراویح وکړي او 3 رکعته وتر واجب وکړو بیا عمر صاحب د ټولو صحابه په مینز کې د هغې په مخ کې ابی بن کعب د پیغمبر په مصلی باندې ودرولو او 20 رکعته تراویح به کوئ په آخره کې به 3 رکعته وتر واجب کوئ یو ګوټ نم پکې چاو نه ویلي چې 20 خو نه اته دا دومره صحابه نه پوهېدو او دې زمانه کې چې د انګریزانو یو څو دانې پیدا کړې او سره رومالونه یا سپین رومالونه په سر راواچولو تاسو دا دونه صحابه پرېږدئ او دې خلکو پسې ځئ مهرباني وکړئ لږ هوش نه کار والی د پیغمبر په زندګۍ کې به چې د روجې میاشت راله هغه به لنګ کلک وتړو بخاري شریف کې حدیث دی شد معذره واحیا الليل وايقظ اهله لنګ به کلک وتړو شپه به رونوله ځان سر به د کور خلک هم راویښول اوس د روجې میاشت کې زمونږ خلک وروره اشته دین تخپي اړمې کې کمول پکې کوي خبردار چې چا د 20 رکعاتو نه د کمو تراو نظریه ساتله علما وی دا گمراه دی د صحابه او د لارې نه هټ کر دی د پیغمبر د تعلیماتو نه کټ شوی دی دوستانو خپل دین باندې ځان لږ پوه کوي د خپل مذهب نه ځان خبر کوي د خپل منځ او دس او عقیدې نه ځان واقف کوي مولانا روم وی دی زمانه کې شیطانانو د آدم علیه السلام په شان دي شکلونه جوړ کړي دي دا ستا خپل فرض دي زما خپل فرض دي ما غاړه خلاصه کړې ده بار بار او ستا ذمہواری ستا خپل سر باندې ده لکه څنګه چې ته د خپل پټي خیال ساتي ساته او ثواب پې ته ملاویږي د خپل غوا میخي خیال ساتي بالکل ساته او اجر پې ته ملاویږي د هغې نه مخکې به د خپل مذهب هم خیال ساتي
لکه څنګه چې ستا د کور حدود دي ستا د پټي پوله ده جغرافیه ده داسې د مذهب هم پولې دي حدود دي او د دې نه به تم خو واقف زمم خو واقف ته به د خپل بساط او استعداد مطابق خیال ساتي او ویخ به سوکای بکې د دین او زه به د خپل وس مطابق کوم صحیح ده کنه چې ان شاء الله نو اعتکاف وکوي ان شاء الله په کور کې یو بنده کې نه وي د سره کور کې برکت راځي د ماشومان هم سره دیندار کیږي دغه شانتي جمعات کې کې نه کچرته ټول نشي کې نه سینه لږ وخت کې نه ګنټه کې نه 2 غنټې کې نه تلاوت کوا ذکر کوا جمعات صفا کوا نو دا بس تا په کار راشي په خبرو پیږي دا یو خبر کوم بیا بس کو د روزي میاش کې ګوره خپکیږه ما زموږ دی محله کې او هغه محله کې ځینې خلک دی روزي میاش کې مونږ نه کوي دا وکړ راځي دا مسلمان دی پلاری مسلمان دی نیکی مسلمان دی کم از کم تاسو ټول دا لک سوچ خو کوي کنه مالم پکړی تاسو هم پکړی چې خدای دې مونږ گزار کې خدای پړ باندې د رحم محبت وی کې او مونږ راغلیو الله زموږ منځونو کې جان پیدا کړي زمونږ دا منځونه قبول کی یاد ساتي تراوی سنت موقت دي تراوی پر خودل گناه ده پیغمبر د خدای فرمای من ترک سنتي لم ينل شفاعتي چا چې زما سنت پر خود زما د شفاعت نه محروم دي او د تراو په یو سجده باندې الله پنځل سو نیکه ور کوي حساب لګوا او چې چا د روزي د میاشتې عبادت او تراویح کې سورہ النساء کې حدیث ته الله د انسان مخکلي ټول ګناهونه معاف کوي ان شاء الله تراویح هم کو او دا رنګي منظور هم خپا باندې سره کو او د اعتکاف کوشش هم کو صحیح ده کړئ ان شاء الله الله پاک دې موږ تاسو ته مزید توفیق راکړي دا ختم دی الله پاک قبول او منظور کړي